جل جلاله په احکام عمل کول می د هر آفت څخه ساتي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه که چیرې د الله په احکام باندې عمل وسي د هر مصیبت او د آفت څخه خلاص یاست. نن چې دا خلک دومره په آفتونو مصیبتو کې ډوب دي، خو وجه دا ده چې د الله احکام یې پرېښي دي، پر خپلو رواجو باندې کار